ټول او دا د دې مخالفت په خپل ځای کې خدا د قرآن کریم هغه ښکارا تشریح چې کوم موږ لاس کې پراته ده او موږ خبر یو غیبا وجود واذا خلوا عدوا عليكم الانامل او کله چې دوی بیل شي نو بیا چې په غوتا سباندي او غت خپل من الغیظ وجد غسینا قلوا يموت مرشي بغيظكم بخپل غصه کې ان استاسو د غصه دي او استاسو د مرګ ذریعہ جوړ شي ان الله بشکل تعالی علیم په ده بذات الصدور پر ازونو د سینو په خوندانو د سینو ان چا پزړه کې چې زړه ده داغه ارتنه الله خبر ده ان تمسسکم کچری اورسی کی تاسو ته حسنتن خوشالی تسؤهم ندیبان بدلگی خپکی دوی و ان تصبکم کچری اورسی کی تاسو ته سیئاتن سے تکلیف یفرحو خوشال شي دوی بها پاغه باندې ستا په تکلیف خوشالی و ان او کچری تصبروا تاسو صبر وکي وتتقوا او تاسو الله نو یری گئی لا یضرکم نقصان به انشی رسول تاسو ته کیدهم چلونه دوی شی ان هیڅ شی ګور علمګه بیا بچو تاکہ تقوا راشي بس ته بچی ته الله نه ویریږه صبر کوا او تقوا بزان کرا ولا نو تا د دوی څه نقصان نشي رسول ان الله بشکل تعالی بما يعملون اغمن چې دوی کوي محیط پاغه باندې ګیره اچون کړي احاطه کون کړي اغا اظهار کلا دین ورستو اوس د جنگ بدر ته اشاره ده او بیا تفسیر ده په جنگ احد باندې جنگ بدر خبره دا وا په سورۃ انفال کې به ان شاء الله غبیا مختصر تذکرہ وکړو دلته تاسو اورئ اول آیتونو کې اشاره جنگ بدر ته ده او بیا په جنگ احد باندې الله تعالی تفسیر کړی ده جنگ بدر ته واقعا دا وا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله مدینه ته تشریف راوړو نو په هغه وخت کې د کافرو سردار ابو جهل مشهور د کافرو د مکی او د دې مسلمانانو چې کوم هجرت کړو مدینه ته د دې باغونه یا د دې نور الته چې مال او سامانو هغه باندې دې قبضه وکړه او د هغه په نتیجه کې دوی پیسې اغم را واغسته او نور هم پیسې را جمع کړې د دې لپاره چې موږ یو قافله واسطو او د شام نه موږ تجارتی مال راوړي او هغه مال موږ خرج کو د هغه په نتیجه کې موږ اسلحه واخلو او هغه اسلحه سره موږ په دې مسلمانانو په دې مدینه باندې حمله وکړو د دې د قوت ختم دا جګړه وکړه دا د دوی تیاری و مختصر دې د پاره دوی تیاری کوله د هغه تیاری په بنیاد باندې د ابو سفیان په قیادت کې د 50 کسانو 50 کسان یې ابو سفیان 49 کسان ورسره نور او 1000 اټونه خان زرغ خان یو غندازو لګاو چې څومره مال پی راځي زرغ خان ځان سره بوتلل او په شام کې باقاعده سودا وکړه او دا واپس روانو په دلیار کې مکه ته روانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه کې باقاعده معاهده کړې وي يهوديانو سره او نږدې قبایلو سره او دلته باقاعده یو اسلامي سټیټ یا اسلامي حکومت دا باقاعده جوړ د الله چې کوم احکامات دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باقاعده نافذ کول اختیار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اختیار د رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نو د الله فیصله به نافذ کوي او دې چې د شام نه په کملار باندې براتل مکه ته بتلل نو دا علاقہ مدینه سره لګیدا یعنی دا علاقہ د مدینه و لکه مثلا دا زمونږ په خبر ده او مونږه علاقہ دا مثلا رنگ روډ ده وغیرہ په دې لارې باندې یو مال داسي تیری نو مالم زما په دشمنی کې وړي دشمنی ما سره کوي زما په علاقې باندې تیریږي او بیا دومره بیغم یم یا بغور یم اجتات ایسونه وایم نو دا خو د انساني عقل هم فطرت نه دی او د مسلمان چې بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې جرنیل لري د دې په شان دي زیرک نو بیا هغه د پاره سره ناممکنه ده واقعا داسې شوی و چې د مدینه سربراهان دا تلیو عمره ته مکه ته تلیو او بده کې سعد بن معاذ هم دا سردار د مدینه د یو قبيله او دی لاړل چې کله د مکه طواف وکاو نو مکه سره چې هغه ودرېدل په حجر اسود یا په دې ملتزم باندې نو ابو جهل راغی او د شاتنه اونیو ویو چې تبه زما دشمنانو ته پناه ور کوي او بیا برازي ما په دې کعبه کې به بیا عبادت وکړي او دا څنګه اسانه خبره ما دشمنان درغلي ته پناه ور کړی دا او دلته راغله په امن کې ته عمره وکړي کچېره ته زمونږ د پلاني خاندان لکه موږ خپل علاقې کې ورته لوخه وایو کله هغه لوخه تاسو سره نه وي یا د هغه ته ملګرتیا نه کولای
نو ما به تا سر وهلی وی دلته. نو هغه ورته جواب کې وویلې، فورا ورته جواب کې وایي چې ټیک ده ته به ما ته څه ووایي یا به ونه وایي، خو ستا دا کم چې تجارتي مالونه په دې لارې ځي راځي او دا ستا په زما په علاقې باندې راځي، یاد ساته چې هغه به هم تا ته راونه رسي. یعنې که ما ته نقصان ورسوي نو ستا هم خیر نشته، ستا د معاش چې په کوم شي باندې مضبوط ولاړ دی دا به هم درته ختم کړم. نو دا خبره د دې په منځ کې مخکې نه روانه وه. مکې کافر هم په دې پوهېدل او مسلمانان هم په دې باندې پوهېدل، او دا قافله چې کومه د ابو سفیان په سربراهي کې تللې وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اطلاع وه، پته وه هغه ته. دا چې کله واپس روانه وه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغې دپاره مدینې کې اعلان وکړو چې راجمع شئ، مدینې کې راجمع شئ، داسې یو قافله روانه ده چې زمونږ ستاسو په خلاف باندې تیاری کوي چې هغه ایساره. چنانچه 313 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان شول او دې سره ډېر معمولی وا یا دوی اسبې وي، همدارنګه ډېر معمولی تورې وي او څه او یا تقریبا دې سره 70 نږدې وي او اکثر پکې خالی لاس او دا روان شول او قافله ایساره. ابو سفیان هم ډېر ځیرک و، هغه ته هم دا پته وه، مخکې نه یو بل ته دمکیانې خو ورکړې شوې وې چې زه به دا دومره ډېر مال په دې مدینې علاقې باندې تېروم، هسې نه چې ما ته رکاوټ جوړ شي. او اطلاع ورته وشوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درته لار نیسي. نو هغه مخکې نه جواب واستو ابو جهل ته، سربراہ ته، خپل مشر ته، بادشاه ته، چې ما ته خطره ده، دا دومره ډېر مال دی، دا ټول د مکې دولت دی او دا به مسلمانان رانه ایثار کړي، چنانچه راشه زمونږ بچاو بندوبست وکړه. هغه ځنه اعلان وکړو او اعلان دپاره طریقه به دا وه چې اوښ باندې به په څټ کته واچوله او یا به کپړې الټه واچولې او بیا به چغې ووهلې. نو دا ټول کافر راجمع شول او بیا اعلان وکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم چې دی ستاسو په مالونو باندې قبضه کوونکی دی، نو که مالونه او خپل ژوند غواړئ نو راجمع شئ چې وځئ چې د هغې دفاع وکړو. چنانچه 1000 کسان ابو جهل سره په سربراهي کې سره د اسلحې سره د ټولو قوتونو چې څه راغلي وو او هغې سره د هغې د زنانو ښځې ډمې وغیره هغې ځان سره کې چې دا به زموږ په جنګ باندې تیزوي او دا ځان سره کې او روان شول د خپلې قافلې د بچاو دپاره. او بدر ته دوی راورسېدل. بدر د مدینې نه تقریبا ما خیال کې 48 یا 50 میل لرې دی د مدینې نه، دې ځای ته راورسېدل. ابو جهل ته پته ولګېده چې ابو سفیان بچ لاړو او مسلمانانو هغې ته لار ایساره نه کړلی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې مکې نه یو ډېر بهترین او ډېر تیار او جنګجو خلک راغلي دي جګړې دپاره او په بدر کې هغې پړاو اچولی دی دې دپاره. نو پیغمبر علیه السلام سره د ملګرو راوتی و د قافلې دپاره، نه ډېر اسلحه راغستې وه، نه ډېر تعداد و او نه ډېر تیاری و او د ایمان قوت خو د صحابه کرامو په سینې کې هر وخت و او ډېر مضبوط و. چنانچه صحابه کرام یې کېنول مشران چې کېنئ چې مشوره و. قافله خلاص نه ووته او ابو جهل راغلی دی اوس څه کوو. چنانچه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر بهترین مؤثر تقریر وکړو چې زو او جنګ کوو سره موږ لپاره راغلي دي او دشمنان دي او موږ سره الله ملګری دی او زو ابو جهل سره جګړه کوو. پیغمبر علیه السلام بیا پوښتنه وکړله چې تاسو څه وایئ، جواب راکړئ. عمر رضی الله تعالی عنہ پاڅېدو، تقریر یې وکړو ډېر بهترین. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې جواب راکړئ. همدارنګې علي رضی الله عنه وغیره وغیره او مسلسل به رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوله چې جواب راکړئ. او دا ټول چې کوم د مقررین و چې خبره به کوله دا ټول د مکې خلک وو، انصار وو، مکې خلک مهاجر وو، انصار نه مهاجر وو، د مکې خلک وو. او پیغمبر علیه السلام بار بار پوښتنه کوله. په دې کې سعد بن معاذ پاڅېدو. په مسلم شریف کې د هغه نوم سعد بن معاذ راغلی دی، معاذ نه دی، معاذ دی، نه عباد راغلی دی، معاذ دی. دی پاڅېدو و یا رسول الله ستا د بار بار تپوس نه دا معلومیږي چې تا اشاره مونږ طرف ته ده، انصارو طرف ته ده، د مکې مدینې اوسېدونکو طرف ته ده. نو واوره ای د الله رسوله چې ته په حق سره رالېږلی، مونږ د موسی علیه السلام قوم په شانتې نه یو چې تا ته ووایو چې ذات ته جنګېږه او ستا رب دې جنګېږي. نه، تا باندې مونږ ایمان راوړی دی او ته په حق باندې پیغمبر یې چې ته مونږ ته څه حکم کوې مونږ به هغه منو. والله الله گواه دی په دې باندې که ته مونږ ته ووایې چې دریاب کې ځان وغورځوئ مونږ به دریاب کې ځان وغورځوو، او که ته ووایې مونږ ته چې هر څه حکم راکوې تا مونږ به د هغې ملګرتیا کوو. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره چمکاو شوه، خوشحال شو ډېر زیات، او بیا وویل چې زه اوس او د ابوجهل سره جګړه کوم. چنانچه لاړل ابو